او دین رستو بیا دویم نمبر باندې ولو انا كتبنا عليهم دې زین الله جل جلاله د صحیح مؤمنانو او د منافقانو فرق بیان کړ. نو الله فرمایي چې د دې منافقانو حال دا دی چې کدوې باندې چرته یو سخت حکم الله لګولې وي چې دوی ته دې ځای کې الله رب العالمین دا ویلې وي چې تاسو دا جرم دومره غټ دی چې تاسو خپل ځانونه قتل کوي خودکشي وکړي نو الله تاسو توبه قبلې یا تاسو خپل د وطن نه لاړ شئ بل ځای ته هجرت وکړئ الله تاسو توبه قبلې ما فعلوه نو چرې به نه وکړي دوی دغه کار که الله جل جلاله دوی ته ګران حکم ورکړی د دوی حال دا دی چې ګران حکم ته دوی نه تیاری که ګران حکم دوی ته میلاو شوی نو دوی به ورته غاړه نه ایښوده او بیا الله ورته زورونه هم کوي چې که دوی د هغه خبرې ته چې کومه دوی ته ویلې کېږي کوم حکم دوی ته کېږي ګرانې او کاسانې دوی ورته غاړه ایښودلې نو رب العالمین به وله درې فایدې ورکړي. اولنۍ فایده به الله جل جلاله وله دا ورکړې وه چې د ایمان مضبوطوالی به ورته نصیب شوی دوی ته به الله رب العالمین د ایمان مضبوطوالی نصیب کړی او اشد تثبیتا دا کار به د دوی لپاره د ایمان د کلکوالي ذریعه جوړه شوې وه. او دویم الله رب العالمین به د خپل د طرف نه د دوی د دې عمل باندې ولا اجر عظیم به ورکړي ډېر لوی اجر به ورکړي. او دریم الله رب العالمین به دوی له په دې باندې هدایت کامله نصیب کړو کدا کار دوی کړي الله فرمای لکان خیر لهم دوی ته چې کومه وینا کیږي کاغه دوی منل نو دا به دوی لپاره غوره وه په دې حساب چې اشد تثبیتا مضبوطوالی به میلاو شوی دوی ته نمبر 1 په ایمان کې او نمبر 2 وإذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما الله وی ما به خپل د طرف نه په دې کار دوی ته ډېر لوی اجر ورکړ. او نمبر 3 الله رب العالمین فرمای ولهدیناهم صراطا مستقیما سم لار به ورته ښودلې وه سمې لارې ته به مې برابر کړي خو دوی په دې باندې عمل ونه کړه دا کمبخته او کم چې صحیح مؤمنان دي نو دا هغوی که مونږه تاریخ راواخلو د صحابه کرامو نو ګران نه ګران حکم چې راغلی نو هغوی ورته غاړه ایښودې د خپل د وطن د پرېښودو حکم راغی وطن هغوی پرېښودو خپل د بچو د یتیمانانو کولو حکم راغی چې غزا له لاړ شئ جهاد وکئ ځان شهیدان کئ بچي به ستاسو یتیمان شي زنانې به کونډې شي دې ته هغوی غاړه کېښوده او لاړه د نبي پاک صلی الله علیه وسلم سره چې د په جنګونو کې شریک شو. او د منافقانو حال پکې دا راغی چې دوی به شاته ځان راښکلو نو الله جل جلاله فرمایي که دوی هغه کارونه کولی کوم چې دوی ته حکم کېږي اگر که هغه ګرانو نو لکان خیرا لهم دا به دوی لپاره ډېر غوره و خو دوی د هغې نه مخ واړولو هغه کارونه ونه کړه نو دا بدنصیبه دي. نو نبی علیه السلام ته الله فرمای فلا دوی چې څنګه حال بیانوي دغه شانته دوی نه دي دا نمونه خلق چې دا د ژبې په سر مسلمانان او د زړه نه نه نو دوی نه قلار شه لکه څنګه چې تیر درس کې مونږ وارد الله فرمای فاعرض عنهم مخ واړوه د دوی نه وعظهم ها نصیحت ورته کوه باقي دې قلار شه مخ دې واړوه درګذر دې نه وکړه نصیحت ورته کوه که کېدای شي چې نصیحت ورته فایده ورکړي